نوی جنۍ دی غوښتي اوه شپې حق دی او نن نوی جنۍ نه کونډۍ سیبۍ بیا یې 3 شپې حق دی هغې نه پس په بیا نمبري که مشرئ او که کشرئ دا بیا د دې حق دی حقونه به تقسیم یې کې به بیا مشر او کشره نه وي حدیث مبارک کې راځي چې د چا 2 بیبیانې او دی پکې فرق کوي دی ورته په یو نظر نه ګوري وی دا بدنه چې میدان محشر کې حاضر شي نو نیم وجود چې دی دا به وچي نیم وجود نیم بنونه نیم وجود به وچي پالت شده به نیم وجود به متاثر میدان محشر کې به داسې حالت کې حاضری کوي چې نیم وجود به دا ختمی نیم وجود به روغ نیم وجود به پالت شده نیم وجود به وچي چې د الله په دربار کې حاضری وکړي ټول خلق به پیژني چې دا هغه دی چې 2 ښځو منځ کې د انصاف نه وکړ هغه دی نیم وجود ته وګوره نیم وجود برابر دی نیم وجود متاثر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د بیبیانو منځ کې تقسیم وکړو برابر بیا به وی یا الله سکه چې زه مالکم او څه چې زما په قدرت کې والله په هغې کې مې تقسیم وکړو الله خو یا الله چې په څه کې مې اختیار نشته په هغې ما مه نیسي الله څه کې مې اختیار او هغه تقسیم مې وکړو څه کې مې اختیار نشته الله په هغې مې بیا مه نیسه نو څه څیزونه غیر اختیاري دي غیر اختیاري ستا د یو بیبي سره محبت سیوا دی او د بلې سره کم دی په دې ته الله نه نیسي دا ستا اختیار نه دی خو تقسیم به برابر یوه شپه د یوې بیبي حق دی بله شپه د بلې بیبي حق دی که محبت کم دی که سیوا دی شپه حق دی البته اوس محبت یوې سره کم دی او بلې سره سیوا دی په دې ته الله نه نیسي نبی علیہ السلام به وی یا الله ما په دې کې ونه نیسي یا الله په دې کې ما معاف کې هغه پیغمبر او دعا به یې کوله خدایا دې کې ما منیسي دې کې ما منیسي دا زما اختیار نه دی دې کې زه اختیار نه لرم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی جزاء سیئه سیئه مثلها بس تو ولم دا خله پدې تو ولپم خله ګنده کاغه ولپم خله ګنده دې کې بار دروازه وټکې نبی علیہ السلام ورته سو کې وی عمر رضی الله تعالی لا د پردی حکم منو نازل شوی نبی علیہ السلام ورته وی شابه زر زر خلی صفا کې عمر راغی کنه شابه زر زر خلی صفا کې عمر راغی رضی الله تعالی عنه بشریعت دومره اجازت ورکي چې سړی بد وکړل اغمره بد ور سره کولې شي خود سیوا اراده بنه لري سیوا بنه کوي او کدادم اونکړل معاف ته کو نو ډیره بهتر ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ز قسم خرما چې د یو سړی سره زیاتې اوشي او د صبر وکي مونږ وای دا بے غیرت دی دا دلدنه بدلوانه وسنا نبی علیہ السلام فرمائی چا سر ظلم اوشو د صبر نبی علیہ السلام وی ز قسم خرم چې الله به د دې بنده عزت سیوا کوي